بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په درس کې د محلول غلظت تشریح کوو. په تېر درس کې موږ تاسو د محلولونو ډولونه او د محلولونو جوړېدل وویل چې موږ تاسو په مختلفو طریقو سره محلولونه جوړولی سو او محلولونه مختلف ډولونه لري. د نن ورځې په درس کې د محلول غلظت وایو. لومړی د محلول غلظت تعریفوو چې غلظت څه ته ویل کیږي. د محلول غلظت د یو محلول په فی واحد حجم کې د منحله مادې مقدار ته د محلول غلظت ویل کیږي. یعنی که چیرې موږ تاسې یو مشخص حجم محلول ولرو، یو ټاکلی د محلول حجم ولرو، نو په دغه ټاکلي حجم کې د منحله مادې مقدار د محلول د غلظت په نوم سره یادیږي. نو دلته د محلول د حجم لپاره موږ تاسې حجم هم اندازه کولی شو او همدارنګه د محلل کتله هم په نظر کې نیولی شو. نو د منحله مادې مقدار د محلول په حجم یا په فی واحد حجم کې او یا هم د کتلې په فی واحد کې د محلول د غلظت په نوم سره یادیږي. د محلول غلظت موږ تاسې راځو له دغه تعریف څخه فرمول جوړوو. تعریف کې موږ تاسو ویل په فی واحد حجم کې د منحله مادې مقدار ته د محلول غلظت ویل کیږي. حجم که موږ تاسو په والیم یا وی سره وښیو، د منحله مادې مقدار که په مولونو راکړل شوی وي نو په ان سره به یې ښیو، او سی کانسنټریشن یا د محلول غلظت ته ویل کیږي. نو دا د محلول د غلظت اندازه کولو لپاره یو فرمول شو، سی مساوي کیږي ان پر وی. او همدارنګه که چېرته موږ او تاسې د منحله مادې مقدار له مولونو څخه بغیر په ګرامونو باندې وښیو، نو بیا هم د منحله مادې مقدار د محلول په ټاکلي حجم کې د محلول د غلظت په نوم سره یادیږي. نو سی مساوي کیږي ام پر وی، یعنی د منحله مادې ګرامونه د محلول په حجم کې د محلول د غلظت په نوم سره یادیږي. او همدارنګه که چېرته موږ او تاسو د محلول د حجم په عوض باندې د محلل یا حل کوونکې مادې کتله معیار ونیسو یا په نظر کې ونیسو، نو د محلل یا حل کوونکې مادې په فی واحد کتله کې د منحله مادې د مولونو شمیر ته هم د محلول غلظت ویل کیږي. نو دا فرمول هم د محلول د حجم اندازه کولو لپاره، د محلول د غلظت البته د غلظت اندازه کولو لپاره کافی فرمول دی. د محلولونو د غلظت اندازه کولو لپاره موږ تاسې شپږ بېلابېلې طریقې لرو، یعنې شپږو طریقو په واسطه باندې دا اندازه کیږي. چې لومړی مولي برخه ده، په دې کې د یو محلول حجم، د منحله مادې او د محلول غلظت، البته په دې کې د یو محلول غلظت اندازه کیږي خو د منحله مادې او حل کوونکې مادې د مولي اندازو له مخې. او په کتلوي برخه کې موږ تاسې هم د محلول د غلظت په باره کې معلومات وړاندې کولی شو، خو د منحله مادې او حل کوونکې مادې د کتلو له مخې، یعنې چې دوی څومره برخه د کتلې په لحاظ په محلول کې شتون لري. او د مولریټي په واسطه هم موږ تاسې د محلول غلظت اندازه کولی شو، یعنې د مولونو شمیر په لیټر کې. د نارملیټي په واسطه یې هم اندازه کولی شو، د معادل ګرامونو شمیر په فی واحد حجم کې. د موللیټي په اساس باندې هم اندازه کولی شو د منحله مادې د مولونو شمیر د محلل په فی واحد کتله کې. او د تیتر غلظت په اساس باندې هم موږ تاسو کولی شو چې د محلول حجم اندازه کړو یا محاسبه کړو د منحله مادې د ګرامونو شمیر په 1 ملي لیټر کې. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو لومړی مولي برخه تعریفوو. مولي برخه وایو. مولي برخه څه ته ویل کیږي؟ که چیرې په یو محلول کې د یوې مادې د مولونو شمیر د نوموړي محلول په ټولو مولونو وویشو، نو د نوموړي مادې مولي قسمت یا مولي برخه لاسته راځي. یعنې که په یو محلول کې د یوې مادې د مولونو شمیر، یا که هره ماده وي، که منحله ماده وي، که حل کوونکې ماده وي، د محلول په ټولو مولونو وویشو، یعنې د منحله مادې د مولونو جمع د محلل د مولونو په دا مجموعه باندې یې وویشو، نو د نوموړي مادې مولي قسمت لاسته راځي. د مولي قسمت د اندازه کولو لپاره موږ تاسې مختلف فرمولونه لرو، همدا لاندې چې لیکل شوي.
ان یو د یوې مادې یا د لومړۍ مادې مولي برخه ده. که چېرته موږ تاسې د لومړۍ مادې په یو محلول کې د یوې مادې مولي قسمت اندازه کول وغواړو، نو د همغې مادې مولونه به د محلول په ټولو مولونو باندې ویشو. نو ان یو مساوي کېږي کوچنی ان یو په صورت کې لیکئ، د هغوی مجموعه به په مخرج کې لیکئ. د ان دوه لپاره یعنې د دویمې مادې مولي قسمت مساوي کېږي، نو د دویمې مادې مولونه به په صورت کې لیکئ. ان دوه تقسیم په د ټول محلول په مولونو باندې. ان یو جمع ان دوه جمع ان درې جمع نقطه نقطه جمع ان آی. او د درېیمې مادې مولي قسمت که چېرې تاسو محاسبه کوئ، نو د درېیمې مادې مولونه به را سرته کړئ، یعنې په صورت کې به یې ولیکئ، او د ټولو مولونو مجموعه به په مخرج کې ولیکئ، یعنې د یوې مادې جمع د دویمې مادې جمع د درېیمې مادې مولونه جمع د انمې مادې مولونه. نو په دې قسم باندې موږ تاسې مولي قسمت یا د دې فرمول په اساس باندې مولي قسمتونه د محلول د اجزاو لپاره محاسبه کولی شو. او همدارنګه دا یو مهم شرط ده چې په یو محلول کې که هر څومره مادې شتون ولري او تاسو د هغوی مولي قسمتونه محاسبه کړئ، نو د سوال د میزان لپاره یا د سوال د بیرته دوباره امتحان لپاره نوموړي مولي قسمتونه سره جمع کړئ. نو په یو محلول کې د ټولو اجزاو د مولي قسمتونو مجموعه باید له یو سره مساوي وي. که چېرته له یو سره مساوي نه شوه، نو سوال غلط شوی. همدا ده، یعنې ان یو جمع ان دوه جمع ان درې جمع نقطه نقطه جمع ان آی مساوي باید په یو وي. د مثال په ډول موږ تاسې راځو وایي د یو محلول مولي برخه محاسبه کړئ چې 2 موله د مالګې غلیظ تیزاب او 3 موله اوبو څخه جوړ شوي وي. نو اوس دا د موږ او تاسې لیکو د مولونو شمیر د مالګې تیزابو 2 او د مولونو شمیر د اوبو 3 او مولي قسمت د مالګې تیزابو نامعلوم، مولي قسمت د اوبو هم معلوم نه ده. نو راځو موږ او تاسو لومړی فارمول د مالګې تیزابو لپاره حل کوو. نو مولي قسمت د مالګې تیزابو مساوي کېږي د مالګې تیزابو مولونه تقسیم په بیرته د مالګې تیزابو مولونه جمع د اوبو مولونه. د مالګې تیزابو مولونه 2 دي، نو 2 په صورت کې لیکو، او د لاندې بیا هم د مالګې تیزابو مولونه جمع د اوبو مولونه. چې دا مو ولیکل 2 موله په خپله لیکو، او همدارنګه 2 جمع 3 5 کېږي. 2 چې په 5 باندې وویشو، نو بالاخره 0.4 کېږي. نو د مالګې تیزابو مولي قسمت 0.4 شو. او د اوبو مولي قسمت که چېرې تاسو پیدا کوئ، نو د اوبو مولونه به په صورت کې ولیکئ، د محلول په ټولو مولونو به یې وویشئ، یعنې د مالګې تیزابو مولونه جمع د اوبو مولونه. دا مساوي کېږي د اوبو مولونه موږ تاسې 3 درلودل، 3 به په صورت کې ولیکو، او د مالګې تیزابو مولونه 2 وو، دا د 2 به په مخرج کې ولیکو جمع 3 موله، یعنې جمع د اوبو مولونه بیا هم. نو 3 په صورت کې د 2 جمع 3 موله دا 5 موله کېږي. نو 3 چې په 5 تقسیم کړو 0.4 کېږي. نو بیا موږ او تاسو ویلي وو چې په یو محلول کې باید د ټولو مادو د مولي قسمتونو مجموعه باید مساوي په یو وي. نو n مولي قسمت د H2O جمع مولي قسمت د HCl باید یو وي. نو د مولي قسمت د H2O په ځای باندې 0.4 دا دی، او مولي قسمت د HCl په ځای باندې 0.4 لیکو، مساوي یو په خپله لیکو. دا چې له دې سره جمع کو یو کېږي، مساوي له یو سره. نو د مولي قسمتونو مجموعه باید مساوي په یو. نو تر دې ځایه پورې د نن ورځې درس بس دی، نور بیا په راتلونکي درس